ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهرياتو خبرونو سره حاضر شوم. په دې کې چې قدرمن دوستانو موږ سره د خبرو تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره واورئ او بیل آیکن ته ګوته ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ او فیسبوک کې هم لایک او شیر ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړي دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ انشاءالله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یوه خبرونه مو د ولس غږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغې کې موږ مختلف تقریرونو ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهرياتونه، سباوون، داستان، مرکزي خبرونې، شاعرانه بنډار، ډاکټر انساني ژوند او داسې نورې ډېرې ګڼې خبرونې تاسو ته موږ انشاءالله په راتلونکي کې راشد وسو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې ده او د وخت او د حالاتو د لیاقتونو د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنې ترجیح نه ده ورکړې او زهرياتونه داستان او شاعرانه بنډار کله کله تاسو ته نشته رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې وړاندې کړو. دوستانو راځئ چې یو ښکلي شعر ته وکړو. دا د خپلواکۍ لاره نن د